د کهانۍ شروعات د جیک نومي ماشوم نه کیږي، کوم چې د یو تالاب په غاړه باندې ناست وي او ډیر زیات خفه وي ولې چې دې ته خپل پلار یادېږي. په اصل کې د جیک پلار یو پوجي و کوم چې د جنگ په دوران کې مړ شوی دی، خو جیک به همیشه د خپل پلار سره دلته کې راتلو. نن جیک ډیر زیات خفه وي نو د دې نظر په اوبو کې په یو کاڼي باندې ولګي. نو جیک دا کاڼی راواخلي او خپل بالټي کې کیږدي. په دې ټیم کې د جیک مور اینا راشي او جیک د ځان سره روان کی. دیو چې کله کور ته ورسي نو جیک دا بالټي ګودام ته یوسي کوم کې چې سمندري کاڼی پروت دی. په دې ټیم کې د جیک خور کریسټي هم کور ته راشي، دې سره په لاس کې یو مالټه وي، دا خپل مور ته ورکي. نو اینا ډیره زیاته خوشاله شي ولې چې دا د جنگ ټیم دی او دې ټیم کې پروت ملاویدل ډیره مشکله ده. دی خو جیک بالټي ګودام کې کیدي او بیا دینه دا کاڼی راواخلي. جیک دې ته ډیر په غور سره ګوري او بیا دینه د چاقو په مدد سره پوستکي واړی. نو ګوري چې دنه دې کې آبي رنګ والا یو انډه ده. د دې په لیدو سره جیک ډیر زیات حیران شي، خو دې ټیم کې جیک ته اینا आवाज ولګي نو دا د انډه پریږدي او دلته نه لاړ شي. خیر د شپې نه ډیر تیز باران وریږي او جیک په خپل بیټ کې ناست وي، دې سره په لاس کې د خپل پلار تصویر وي. په دې ټیم کې دا په ګودام کې ساوازونه واوري نو جیک ورمنډه کی او په منډه باندې ګودام ته دننه شي. دلته کې د دې نظر د انډې په پوستکي باندې ولګي کم نه چې زناور وتلی وي. جیک ډیر زیات حیران شي. په دې ټیم کې زناور دلته کې منډې شروع کی د کم په وجه باندې چې سامانونه راوغورځيږي. جیک ډیر زیات غبرو شي خو بیا هم د دې आवाज طرف ته روان وي او بیا چې لاندې وګوري نو د دې نظر په یو زناور باندې ولګي کم چې د انډې نه راوتی وي. جیک خپل لاس دې ته نږدې کی او دا زناور په حمله وکي. جیک ته پته ولګي چې دا ډیر زیات وږی شوی دی نو په منډه باندې خپل کچن ته لاړ شي او دلته نه یو الو راوړي، بیا یې په وړو وړو حصو کې کټ کی او د زناور له ورکی. د دې په وجه باندې زناور د دې سره دوستی جوړه کی. په دې ټیم کې د جیک نظر د دې په ملا باندې ولګي کومه چې زخمی شوی وي. اصل کې دا د جیک په وجه باندې زخمی شوی وي. نو جیک ورله پټۍ وکي او بیا دلته نه لاړ شي. خیر په سبا باندې چې جیک راپاسي نو ګوري چې د دیو کور ته د آرمي ګاډي را روان دي. نو جیک خپل خور او مور ته आवाज ولګي اینا د کور نه بهر راوځي. نو د توماس نومي کیپټن ورته وایي چې مونږ دلته کې یو څو ورځو لراغلی یو، اصل کې د دې سمندر نه زمونږ علاقې ته ډیره خطر ده او مونږ ته اډر میلاو شوی دی چې دې سمندر کې د جرمن سبمرین دی او هغه تاسو ختم کړي. د دې وجې نه مونږ دلته رالو، تاسو کور چون کې د سمندر غاړې ته دی. نو دلته کې مونږ خپل کیمپ جوړول غواړو. د اینا خاوند چون کې یو پوجي وو نو دیو ته څه انکار ونکي او خپل کور کې ورلځې ورکی. خیر د دې نه بعد چې جیک ګودام ته لاړ شي نو ګوري چې زناور یو بوټ پورې نښتی وي او د دې دا ګودام ټول ګډوډ پروت وي. جیک یې ونیسي او دې بوټ نه آزاد کی، ورته وایي چې زه ستا دپاره خوراک راوړم. د دې نه بعد جیک کور ته منډه کی او خپل کچن نه خوراک راغستل غواړي، خو د دیو کچن کې یو باورچی وي کوم چې جیک ته اجازت نه ورکوي. ورته وایي چې ستاسو د ټولو دپاره به زه خوراک جوړوم او تا ته دننه د راتللو اجازت نشته. جیک ته پته ولګي چې دلته نه زه خوراک نشم وړی. نو دا د کچرې ډرم روان کی او خپل ګودام ته یوسي. دې کې د سبزیانو پوستکي وي. بیا دا زناور ډرم ته ورواوړي او خوراک شروع کی. د دې نه بعد جیک یو کتاب راواخلي او د زناور په باره کې ریسرچ شروع کی، خو د دې باره کې کتابونو څه لیکلي نه وي. نو جیک دې ته د کروسو نوم کیدي. بیا چې د جیک نظر په کروسو باندې ولګي نو ډیر زیات حیران شي ولې چې دې هغه ټول خوراک کلی وي. جیک چې نږدې ورشي نو ګوري چې د کروسو د میانو په شانته کې څنګونه دي. د دې وجې نه جیک په ډرم کې اوبه واچوي کوم کې چې کروسو ډیر زیات خوشاله وي. دغه د تالاب په غاړه باندې پوجینو خپل کیمپونه جوړ کړي وي کوم چې د جرمن سبمرین د پاره تیار ناس وي. خیر په سبا باندې اینا ګودام ته راشي نو دلته کې د دې نظر د خپل خاون په تصویر باندې ولګي. اینا ته پته ولګي چې جیک په خپل پلار پسې ډیر زیات خپه دی. په دې ټیم کې د لویس نوم یو کس ګودام ته راشي، اصل کې دا اینا راغوښتې وي. اینا ورته وایي چې ته دا ټول ګودام صفا کا. خیر څه ټیم پس چې جیک ګودام ته روان وي نو د دې نظر په لویس باندې ولګي کوم چې د دې غډرم را روان کلی وي. جیک ورمنډه کی خو د دې د وررسېدو نه مخکې لویس دا ډرم کلټي کی. د جیک قسمت ښه وي، دې نه کروس وتلی وي. خیر د دې نه بعد جیک لویس ته وایي چې دا ګودام زما دی او دلته کې ته نشي اوسېدی. نو لویس ورته غوسه شي، ورته وایي چې ستا مور دلته کې زه د صفایي دپاره رالیږلی یم. د دې په خبرو باندې جیک خفه شي او دلته نه لاړ شي. د شپې نه جیک په کروسو پسې ګرځي کوم چې د ګودام نه راوتی وي او د دیو په کور کې خوراک ګوري. خو دې ټیم کې د پوجینو د سپي نظر په کروسو باندې ولګي او دې پسې
شاته ورمنډه شروع کی. د کروسو قسمت خوي ولی چې سپی په یو رسۍ پسې تړلی شوی وي او دا د سپی نه بچ شي. دی خوا د جیک خور کریسټي د لامبا دپاره باتروم ته ورشي خو دلته کې ټپ کې کروسو وي. د دې نظر چې په کروسو باندې ولګي نو ډیره زیاته ګبراو شي او چیغې شروع کی. خو جیک په منډه باندې د دې خوا ته راشي او بیا ورته وایي چې دا زما دوست کروسو دی، ته د دې نه یریږه مه. او بیا ورته وایي چې د دې باره کې درنه مور خبر نشي. کریسټي ډیره زیاته حیرانه وي. دیو د کروسو سره لوبې کوي خو په دې ټیم کې کروسو چیغې شروع کی. نو د دې په اواز پسې لویس راشي او د باتروم دروازه وټکوي. لویس ته پته ولګي چې دننه یو ځناور دی. نو دیو ته وایي چې دا دروازه کولاو کوي. کریسټي په ګبراهټ سره دروازه کولاو کی. جیک د کروسو د پټولو کوشش کوي خو کروسو په خپله باندې د لویس مخکې راشي. د دې نظر چې په کروسو باندې ولګي نو ډیر زیات ګبراو شي. نو جیک ورته ټوله قصه وکړي. ورته وایي چې ماته د تالاب په غاړه باندې یو انډه میلاو شوې وه د کوم نه چې دا ځناور راوتی دی. لویس ورته وایي چې دا زه پیژنم، دا د اوبو والا یو ډریګن دی کوم چې په خپله ټوله زندګۍ کې صرف یو انډه اچوي او د هغې نه بچې راوځي. د دې په باره کې څه خاص کتابونو کې لیکلي شوي دي خو تر اوسه پورې دا چا لیدلی نه دی. لویس ورته د دې په باره کې خبرې کوي چې دې ټیم کې د ان اوازونه دی واوري. نو جیک لویس ته وایي چې د دې په باره کې درنه زموږ مور خبر نشي. انا د دیو طرف ته را روانه وي. نو جیک او کریسټي د باتروم نه راوځي په کم سره چې انا ډیره زیاته حیرانه شي. کریسټي ورته وایي چې موږ د لویس مدد کولو کم چې د باتروم په ټیک کېدلو کې لګیا دی. دیو انا دننه پرېښوستل نه غواړي خو انا دننه ورشي چې ګوري نو دلته کې لویس په خپل کار کې مصروف وي. دی دا ټپ خالي کلی وي او کروسو په ټایلټ کې پټ کلی وي. خو دې ټیم کې کروسو د ټایلټ نه راوتل غواړي. د دې نه مخکې چې د انا نظر په کروسو باندې ولګي لویس د ټایلټ باندې کینی او دا په خبرو کې. د دې نه بعد کریسټي او جیک دلته نه لاړ شي او بیا پسې د دیو مور انا هم لاړه شي. نو لویس کروسو د ټایلټ نه راوباسي. د دې نه بعد لویس جیک ته وایي چې موږ له کروسو تالاب ته وړل پکار دي ولې چې د دې جسم ډیر په تیزۍ سره په غټېدو دی او د ډیر ټیمه پورې موږ دا پټ نشو ساتلی او تالاب کې به ډیر زیات خوشحاله وي ولې چې هلته کې به دې ته پوره خوراک میلاو شي. خو جیک ورته وایي چې زه کروسو د ځان نه لرې کول نه غواړم او بیا دلته نه لاړ شي. دی خوا تومس انا ته وایي چې بېګانه ما ستاسو دپاره یو پارټي جوړه کړې ده او تاسو به ضرور راشئ ولې چې تاسو موږ په خپل کور کې پریښي وو نو موږ ستاسو شکریا ادا کول غواړو. نو انا د دې خبره ومني او د شپې نه کپړې بدل کړي. بیا د دیو دعوت ته لاړه شي چېرته کې چې ټول پوجین د دې شکریا ادا کړي. دی خوا کروسو د ټپ نه راوځي ولې چې دا ډیر زیات وږی شوی وي او د دیو کور کې ګرځي. خو دې ټیم کې د سپي نظر دوباره په کروسو باندې ولګي او دې پسې شاته منډه شروع کی. جیک او په کریسټي باندې چې د دیو شور ولګي نو د دې طرف ته رامنډه کی. کریسټي لویس خبر کی نو دا هم دې پسې روان شي. کروسو په منډه باندې د کور نه بهر راوځي او دې پسې شاته سپی ورپسې وي. نو دا ته یو ځای کې پټ شي او څنګه چې سپی دلته نه لاړ شي نو د دې نظر په اوبو کې په مایانو باندې کروسو ډیر خوشحاله شي او د اوبو ته ور ودانګي. دی خوا جیک په کروسو پسې ګرځي. نو لویس راشي او جیک ته وایي چې زه به کروسو پیدا کم ته کور ته دننه شه ولې چې ډیره ناوخته شوې ده. د شپې نه دې ته کروسو میلاو نشي خو سهار د دې نظر په کروسو باندې ولګي په کم سره چې دا ډیر زیات حیران شي ولې چې کروسو په یو شپه کې ډیر زیات غټ شوی وي. دلته کې دې ډیر مایان خوړلي وي. نو لویس جیک خبر کی دا دواړه کروسو یو ګاډي ته وخیږي او د تالاب طرف ته روان شي. لویس جیک ته وایي چې د کروسو جسم ډیر غټ شوی دی اوس د دې پټول ناممکنه ده موږ له دا تالاب کې پرېښوستل پکار دي. خیر دیو چې کله تالاب ته ورسي نو لویس د کروسو مرۍ کې یو پړی واچوي او دا د تالاب ته راکاږي خو کروسو جیک پرېښوستل نه غواړي. لویس د جیب نه یو الو راواخلي او کروسو ته وښیي بیا یې د تالاب منځ ته غوځار کړي. نو کروسو په الو پسې روان شي. نو جیک او لویس په منډه باندې ګاډي کې کیني او کور ته راشي. دی خوا په تالاب کې یو دوه ماهیګیر په یو کشتۍ کې ناست وي. دیو میان نیول غواړي او دې ټیم کې د دیو په کونډه باندې کروسو حمله وکړي او د دیو دا کونډه د ځان سره روانه کړي. په کم سره چې د دیو دا کشتۍ روانه شي نو دواړه ماهیګیر ډیر ګبراو شي او په ګبراهټ سره خپل تار کټ کړي. بیا چې د دیو نظر په کروسو باندې ولګي نو ډیر زیات حیران شي. خیر په سبا باندې جیک دوباره د تالاب غاړې ته راشي. دا کروسو لیدل غواړي. دلته نه دا کروسو ته اوازونه ولګوي خو کروسو د دې خوا له را نشي. نو دا یو کشتۍ روانه کړي او د اوبو منځ ته ورشي او لږ ټیم پس کروسو د دې مخکې راشي کوم چې ډیر زیات غټ شوی وي.
دواړه چې د یو بل سره میلاو شي نو ډیر زیات خوشاله شي. جیک د دې ملا ته وروخیږي نو کروسو یې د تالاب کې روان کی. جیک ته د کروسو په سورلۍ کې ډیره مزه میلاویږي. کروسو یې د اوبو لاندې بوزي او بیا یې د اوبو نه بهر کی. جیک ډیر زیات خوشاله وي. لږ ټیم دیو د تالاب کې وګرځي او بیا یې کروسو واپس غاړې له راوړي. جیک د کروسو نه راکوز شي او واپس یې اوبو ته ولېږي. خو په دې ټیم کې د یو پوجي نظر په کروسو باندې ولېږي. د شپې نه جیک لویس او کریسټي ته ټوله قصه وکړي. ټول ډیر خوشاله وي. بهر د دیو مور اینا راشي خو د دروازې نه د خپلو بچو خندا واوري نو ډیره زیاته خوشاله شي او واپس دلته نه لاړه شي. دیخوا یو بار کې ماهیګیر د کروسو په باره کې خلک خبرې کوي. ورته وایي چې تالاب کې سمندري ډریګن دی. د دې خبرې چې اخبار والا واوري نو دیو د کروسو تصویر ویستل غواړي په کم سره چې به دیو ته ډیرې پیسې میلاو شي. خیر په سبا باندې توماس اینا او د دې ماشومان د تالاب غاړې له راوړي. دا دیو ته خوستل غواړي چې د جرمن سبمرین دپاره دیو څنګه تیاری کړې ده. نن دیو خپل توپونه ټیسټ کول غواړي. توماس چې څنګه د دې توپونو د چلولې اډر ورکړي نو جیک ته پته ولګي چې د تالاب کې کروسو دی. هغه به د دې توپونو په وجه باندې مړ شي. نو دا خپلې مور اینا ته وایي چې ته دیو ایثار کا ولې چې تالاب کې زما یو ملګری دی او که دیو دې تالاب کې ډزې وکړي نو هغه به مړ شي. کریسټي هم د جیک سره ملګری شي خو اوسه پورې ډیره ناوخته شوې وي ولې چې دیو دې تالاب کې د ماکې شروع کړي. د توپونو په ډزو باندې کروسو ډیر زیات غوسه شي. جیک دیو د ډزو نه منع کول غواړي نو توماس جیک ته ډیر غوسه شي. د دې په غوسه کېدو سره اینا خفه شي او د خپلو ماشومانو سره ګاډي ته وخیږي او دلته نه لاړه شي. دیخوا ریپورټر د ماهیګیر سره د تالاب غاړې له راشي. ریپورټر ورته وایي چې د ډزو په وجه باندې ډریګن دلته نه تللی دی. موږ له یو نقلي تصویر ویستل پکار دي. نو دیو یو نقلي ډریګن جوړ کړي او بیا دا ریپورټر د دې تصویر واخلي. دغه شانته کې یوه میاشت تېره شي. کروسو د دماکو په وجه باندې واپس نه وي ښکاره شوی. یو شپه یو پوجي ته اخبار میلاو شي کوم کې چې د ډریګن باره کې لیکلي شوي وي. د پوجي نظر چې دې باندې ولګي نو دا د ډریګن د نیولو فیصله وکړي. دیخوا لویس جیک د تالاب غاړې له راولي. دیو کروسو سمندر ته وړل غواړي ولې چې د اخبار په وجه باندې کروسو ډیر مشهور شوی وي او هر انسان کروسو لیدل غواړي. جیک چې د تالاب غاړې ته راورسي نو کروسو ته आवाज وکړي په کم سره چې کروسو د تالاب نه راوځي خو ډیر زیات غوسه وي. کروسو د هغه ډزو په وجه باندې اوس هم غوسه وي. جیک د دې د قلارولې کوشش کوي خو کروسو الټه په دې باندې حمله وکړي. لویس ته پته ولګي چې کروسو د کنټرول نه بهر دی نو دا جیک واپس دلته نه روان کی. دیخوا تالاب کې هغه پوجین په کروسو پسې ګرځي. دیو کروسو نیول غواړي. په دې ټیم کې د دیو د سپی غپا شروع کی نو دیو ته د کروسو په باره کې پته ولګي او دغه طرف ته روان شي. خو په جیک هم د سپی غپا ولګي او واپس د تالاب طرف ته روان شي. په دې ټیم کې کروسو د اوبو نه راوځي او په یوه حمله کې سپی وخوري. بیا د پوجینو مخکې راشي او دیو باندې حمله وکړي. په دې ټیم کې یو پوجي دومره ګبراو شي چې د ریډیو په ذریعه باندې پوج خبر کړي. ورته وایي چې مونږ باندې حمله وشوه. بیا په کروسو باندې ډزې شروع کړي. کروسو د دیو دا کشتۍ الټه کړي او بیا دې کې یو پوجي ونیسي. خو دې ټیم کې جیک راورسي او کروسو ته چغې وایي چې دیو ته نقصان ونه رسي. خو کروسو ډیر زیات غوسه وي نو جیک د اوبو کې مخکې ور روان شي او بیا چې لږ مخکې ورشي نو د دې خپې خوی شي او د اوبو کې لاندې ډوب شي. کروسو چې جیک وویني نو دا پوجي غاړې ته غوځار کړي او جیک د اوبو نه راوباسي خو دا بې هوشه شوی وي. بیا یې غاړې له راوړي. لویس په هوش کې د راوستلې کوشش کوي. دیخوا د توماس خواته یو خبري راشي. ورته وایي چې په تالاب کې زمونږ په پوج باندې حمله روانه ده نو دا د تالاب طرف ته روان شي. د توماس سره اینا هم وي نو دې ته پته ولګي چې د دې زوی جیک هم دغه تالاب ته تللی دی نو دا دواړه دغه طرف ته روان شي. دیخوا سټیم پس جیک په هوش کې راشي. جیک او د کروسو دوباره دوستی جوړه شي او کله چې توماس او اینا راورسي نو کروسو واپس اوبو کې پټ شي. نو جیک کروسو د اوبو نه بهر کی. د دې په لیدو سره ټول ډیر زیات حیران شي. جیک خپله مور د کروسو سره میلاو کی. په دې ټیم کې اچانک د توپونو ډزې شروع شي. په اصل کې ریډیو باندې چې کوم خبر ورکړی شوی و نو د هغې په وجه باندې پوج راغلی وي. جیک په منډه باندې د کروسو خواته لاړ شي او د دې ملا ته ور وخیږي.
دا کروسو بچ کول غواړي. کپټن د خپل بیس سره رابطه کول غواړي چې دا حمله ودري او د خراب موسم په وجه باندې د دې دا رابطه ونشي. نو دا د ان او د لویس سره یو کشتۍ ته وخیږي او جیک او کروسو پسې شاته روان شي. نو د پوج نظر چې کله په کروسو باندې ولګي د دیو دا خیال وي چې دا د جرمن سبمرین دی. نو دیو په کروسو باندې حمله کول شروع کی خو جیک کروسو دی اوبو کې دننه کی او د حملو نه بچ کی. بیا چې پوجین دوباره وګوري نو دیو ته خپل کشتۍ په نظر راشي کم کې چې کپټن او انا موجود وي. خو د دیو دا خیال وي چې زمونږ ملګری په سبمرین پسې لګېدلی دي او مونږ له په هر حال کې دا سبمرین نیول پکار دي. نو دیو چې کم جال په اوبو کې لګولی وي دا راوچت کی کم باندې چې کروسو اوښتی نشي. خو دې ټیم کې کپټن او انا راورسي. دیو جیک ته وایي چې دلته نه کروسو یوازې پرېږده او ته زمونږ کشتۍ ته راشه. جیک ته هم پته ولګي چې دلته نه کروسو یوازې لیږل پکار دي. نو دا د کروسو نه اجازت واخلي او کشتۍ ته راشي. د دې نه بعد کروسو لږ لرې لاړ شي او واپس د دې جال طرف ته سپیډ شروع کی. خو دا جال ډیر غټ وي دې باندې کروسو وانه وړي. خو د دې جسم دومره وزنی وي چې د دې په وجه باندې ټول جال وشلیږي او دا دلته نه وځي. په دې باندې جیک او ټول ډیر خوشاله وي. په دې باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.